د ایران او د اسرائیلو چې کوم جنگ ده، نو دوی وایي چې بعضې خلک دلته داسې وایي چې یهود او د شیعګان او اسرائیل یو قسم دي. ایا دا مسلمانان دي؟ سړی پې خوشحاله سي، په کوم طرف سړی خوشحاله سي؟ نو محترمه وروره سیده د شیعګانو د کفر په اړه د علماو اختلاف شته ده. بعضې علما یې کافر بلي، بعضې علما یې کافر نه بلي. یوه خبر به زه درته وکړم وروره، انسان باید یو بل شي باندې هم ډېر فکر وکړي چې نن عصر کې که سړی فکر وکړي د امریکایانو یا جمع اسرائیلو چې کوم جنګ شروع کړی ده، دا د تقریبا د مسلمانانو په ضد باندې ده. دوی نه غواړي چې په سیمه کې د مسلمانان قدرتمن خلک ووسیږي. دا جنګ اصل کې د همدې دپاره ده. یو دوه پوښتنې کومه. یوه پوښتنه دا کومه چې که شیعګان کافي دي او د دې کفر ته چې شنه ټاکو ناست دي هغه دغه وهابیانو سلفیان دي، نو که دوی کافر وي نو بیا خو د دوی واک هم د سعودي په حکومت کې شته ده. نو ولې دغه کافران مسجد الحرام ته د عبادت لپاره پرېږدي؟ ولې دوی پرېږدي چې دوی عبادت هلته وکړي؟ او د تاریخ په اوږدو کې که دوی کافران وایي ولې دوی د بیت الله عبادت ته پرېښودل کېږي؟ دغه یو سوال ده. دا یوه خبر. او بل علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تقریبا چې منهاج السنة النبویه د دوی د شیعګانو په اړه باندې کتاب هم جوړ کړی چې 4 جلدونو کې کتاب ده. او زه یوه خبر کوم د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه یعنې هغه چې ډېر کافر ورته وایي دی ورته وایي، خو دی هم خپلو کتابونو کې بیا مثلا 3 جلد د مجموع الفتاوا کې یوه خبره، 14 جلد کې 14 جلد د مجموع الفتاوا 45مه صفحه کې یوه خبره هلته دی ذکر کوي. دی وایي که شیعګان، جهمیان یا نور مبتدع ډلې، دی وایي که دغه بدعتي ډلې د کافرانو وطنو ته لاړ سي او هلته د کافرانو په وطنو کې د همدغو شیعګانو په لاس باندې انسانان مسلمانان سي، نو دی وایي په هغه د کفر وطنو کې چې څوک مطلق کافر دي هغه افضل دي، او که د شیعګانو په لاس باندې دا کوم انسانان چې کافر مسلمانان سول دا بهتر دي. دی وایي مسلمانان سول خو مبتدعین مسلمانان سول. ګوره دی دلته شیعګانو ته مسلمین وایي وهو خیر من ان یکونو کفارا، خو دا خلکو چې د دوی په لاس باندې اسلام راوړ دا مسلمانان مبتدعین سول، دا خیر ده له دې نه چې دوی هلته کافران. اوس دغه شیعګان چې هلته د کفر وطن ته لاړل او د کفر په وطن کې دوی نور انسانان اسلام ته راوستل چې رای وستل. اوس خبره دلته دا ده د شیخ الاسلام داسې وایي چې دغه کافران چې مخکې کافر ول اوس مسلمانان سول، خو د شیعګانو په لاس مسلمانان سول، خو شیعګان مسلمانان سول. نو دی وایي چې که دوی کافر وایي ښه ده، که شیعګان سول ښه ده. نو دی وایي چې نه، هلته خو مطلق کافر ول، دلته مسلمانان مبتدعین وګرځېدل. دا ډېره ښه ده وایي له دې نه. دا د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خبره ده په 14 جلد 45مه صفحه د مجموع الفتاوا کې ده. بل چې کې بیا له ده نه فتوا غوښتلې ده چې دا فتوا په 13 جلد د مجموع الفتاوا د 15 جلد 96مه صفحه ده. یو سړی یهودو نصرانیان په رافضیانو باندې افضل بلي چې دا یهودو نصرانیان په رافضو باندې، نو دل چې کومه جواب ورته کړی دا 2 خبرې کړي دي. دغه رافضه چې دي یا به له رسول صلی الله علیه وسلم سره یعنې خو 2 حالت یې ورته جوړ کړي دي، یا به د شیعګان مسلمانان وي، نو که مسلمانان سول نو بیا خو هغه یهودو نصرانیان وچ کافر دي، نو بیا دوی ترېنه افضل دي، یعنې دوی ترېنه افضل دي ځکه دوی مسلمانان دي خو مازې مبتدعین دي، هغوی کافر دي. او که دوی کافر سي بالفرض دوی کافر سي، بیا هم دوی داسې کافران نه دي لکه یهودو نصرانیان غوندې دي، هغوی کفر ته نه پورته ده. بیا هم شیعګان له یهودو نصرانیانو نه ښه دي. د مسلمانانو ورونو یوه نوعه به داسې ووایو چې دغه جنګ د مسلمانانو او د کفر جنګ ده. نو د مسلمانانو په فتح او د هغوی په کامیابۍ باندې باید مسلمانان خوشحاله سي. د مسلمانانو ورونو ډېر افراط و تفریط مه کوئ په مسله کې، ځکه اسلامي امت نن وحدت ته ضرورت لري. په دنیا کې شیعګان خلک په مسلمانانو باندې پیژني، او که تاسې فکر وکړئ د موږ هغه کتابونه چې هغه د اسلامي ډلې راوړي، نو هغوی هم د عنوانونه داسې کوي چې اسلامي ډلې یو وارې د اسلام د عنوان لاندې راولي، بیا پس له هغه نه د دوی تعریف کوي، یعنې په اسلامي ډلو کې داخلوي. نو مسلمانانو ورونو یا علماو کوشش دې ته وکړي چې د خپل ځوان نسلونه یا آینده نسلونه د اسلامي امت وحدت ته راوبلل سي. دغسې مسایلو کې ځکه شیعګان خو نن په دنیا کې لږ نه دي، او د نن زمانې نه دي نه هغه د عباسي خلافت کې دوی شتون درلوده. نو که دوی کافران وایي، نو دغه کافران په عباسي خلافت کې دوی ولې وزیر ورکړی و، مؤیدین ابن العلقمي یا مؤیدین دویدار چې د دوی وزیر و. مونږ کافر هغه چاته وایو چې له ملت توحید نه ووځي،
یعنی کوم ملت توحید چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ده، نبوت او رسالت او توحید د الله د دغه دین نه چې سړی ووته دا مرتد ده او کافر ده. او کافر اصطلاح یوه عامه ده محترمه، عیسوي خو ته نه، هغه کافر ته ویل کېږي چې د عیسی علیه السلام په دین وي. کافر مشرک ته م وایي، عیسوي ته م وایي، یهودي ته م وایي، مجوسي ته م وایي، هندویزم ته م ویل کېږي. دا عامه اصطلاح ده محترمه. بالکل مونږ کافر ورته ویللی سو. یو خو چې سړی له ملت توحید نه وځي. بعضې داسې شیان هم سته د محترمه چې ځکه اسلام کې اصل کې دا د زړه تصدیق د الله په توحید او په رسالت، او چې کوم مؤمن به ده چې جنت را روان ده، آخرت را روان ده، عذاب قبر ده، د امنتو بالله ټوله دغه باندې چې سړی ایمان ولري دا مؤمن ده، دا مسلمان ده. چې په دې څوک ایمان ونه لري، عقیده او باور ونه لري، دا کافر ده محترمه. او بیا بعضې داسې نور شیان هم شته ده چې هغه باندې هم سړی کافر کیږي. خو یو خو داسې وي علمای ماضي یو بل چاته استعمالوي، یو حقیقت ده، حقیقي شیان چې علما مفصله څېړنه ورباندې کړي وي، نو هغه یو څه شیان شته محترمه، بلکې ډېر دي. اوس نبي صلی الله علیه وسلم ته سړی کنځا وکړي، دا مرتد سو، کافر سو، له دین نه ووته. قرآن دې په نجاست کې واچو قصدن، دا سړی هم کافر ده. چې دا ابلیس له د ملایکو له نوع نه ده که د پیریانو له نوع ده؟ پیریان خو له اور نه پیدا دي، من مارج من نار. او د استثناء الا ابلیس چې قرآن کې راغلی، دا استثناء متصله ده که منفصله ده؟ مسئله کې اختلاف ډېر شته ده محترمه. یو وارې خدای اختلاف ده چې له جنس ملایکې نه ده که د پیریانو نه ده. بیا علما وایي چې مثلا دا د پیریانو نه ده. بیا د پیریانو پلار او اب ده دی، د ټولو پیریانو پلار او اب ده. بیا مسله محترمه ډیره جالي ده، که ځکه دا وړه مسله نه ده، که غواړې مفصل بحث واورې وګورې فتح المنان باحکام الجان، شیخ علي احمد عبدالعال الطهطاوي رحمه الله د ده کتاب ته مراجعه وکړه، نو په دې باندې بحث کړی ده. دلته یوه ښځه پیریانو نیولې، بیا د دې په خوله باندې شهیدان غږیږي چې کوم شهیدان سوي. دا وایي چې رښتیا ځکه ده چې داسې خلک یادوي دا ښځه چې دی بیخي پیژني، نو څنګه یې وپېژندل؟ نو محترمه وروره، زه نه غواړم چې په دغه مسئله باندې تا ته اوږد جواب درکړم، خو دا د نوي عصر یو علم د علم د تحضیر د ارواح ورته وایي. نو علامه طنطاوي الجوهري المصري کتاب الارواح په دې کتاب جوړ کړی ده. نو که ته ملا یې، نوم نه خو د ابو احمد منصور نومیږي، نو ضرور به ملا یې. نو محترمه وروره، زه غواړم نه کلمات په دې اړه معلومات شته، خو کله کله داسې وي محترمه بعضې خبرې چې هغه په عام هغه کې وضاحت پکار نه وي. دا یوه ډېره علمي مسئله ده محترمه، بیخي ډېره د عمق د مسلې ته تللې. نو د علماو نه سړی ډارېږي محترمه، کله کله سړی حقایق نسي ویللی. که خبردار ده همدا کتاب الارواح د طنطاوي پیدا که، یا به په خبره پوه سي، یا په دې اړه پلټنه وکړه علم د تحضیر د ارواحو. روا او ناروا د علم بیله مسئله ده، خو چې دغسې کړنې کېدلی سي که نسي کېدلی، مسئله به درته واضحه سي.